بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ پروګرام ته. په ورډ پروګرام کې د انزرټ د دوام درس دی. تېره ورځ موږ په انزرټ کې تر پیج نمبره پورې ویلي وو، نه ټکسټ باکس وایي. راځم مثلا یو اندازه لیکل کوم. راځو نن ټکسټ باکس ته راځو. ټکسټ باکس څه وظیفه اجرا کوي؟ ټکسټ باکس که چیرې تاسو د بدن لیکونه یا د واده لیکونه یا د واده کارتونه لیکلي وي، دا ټول په څه شي باندې جوړوي؟ په ټکسټ باکس باندې جوړوي. اوس مثلا ټکسټ باکس زه غواړم چې دلته څه شي وکړم، یو اندازه لیکل وکړم. ګورئ هغه چې کله زه لیکم څه شی راته راخلاصي؟ هیډر راته راخلاصي. یا غواړم چې په دې ساحه کې لیکل وکړم، ګورئ لیکل نه کېږي. خو د ټکسټ باکس له لارې ته کولی شئ چې په هره ساحه کې څه شي وکړئ؟ لیکل وکړئ. مثلا زه ورته راځم ټکسټ باکس ده. په ټکسټ باکس کې دا وګورئ جوړ ټکسټ باکسونه شته، کوم چې بلټن مایکروسافټ افیس چې کړي دي جوړ کړي دي. او که چیرې ډرا ټکسټ باکس ورته بیا په خپله خوښ ټکسټ باکس رسمولی شئ. غواړم چې په دې ساحه کې دلته چې شي وکړم یو لیکل وکړم. په دې ساحه کې وګورئ، په هماغه ساحه کې زه کولی شم چې شي وکړم لیکل وکړم. چې موږ دلته یو ټول هم راخلاص وګورئ چې د ډراګن ټول برابر دی. دا موضوعات مو ټول چې کړي دي ویلي. کنټرول پلس زایټ. راځو انزرټ ته او ټکسټ باکس ته ورته راځو. په ټکسټ باکس کې ورته هم داسې جوړ ټکسټ باکسونه شته دي. دا راغله وګوره په دې ساحه کې کولی شئ څه شي وکړئ؟ لیکل پکښې. صحیح شو؟ ښه. راځو انزرټ ته. د هغه وروسته ټکسټ باکس دی. دا ټکسټ باکس بیا ته کولی شئ چې په خپله خوښه باندې څه شي وکړئ؟ ټکسټ باکس جوړ کړئ. راځه مثلا غواړم په دې ساحه کې څه شي وکړم؟ لیکل وکړم. دلته په دې ساحه کې ته کولی شئ چې په دې ساحه کې څه شي وکړئ؟ لیکل وکړئ. صحیح شو؟ دلته اوس ته کولی شئ چې لیکل، مثلا زه دلته لیکل کوم. وګورئ هغه ساحه کې چې زړه وي همالته لیکل کولی شئ. مثلا زه دا ټکسټ باکس څه کوم؟ له منځه وړم. ښه. انزرټ ته رالو. پر ټکسټ باکس وروسته ایکسپلور کویک پارټ دی. د کویک پارټ وظیفه څه شي؟ ګورئ مثلا زه رالم دغه کومه موضوع چې ده دا غواړم چې په دې کمپیوټر کې څه شي کړم؟ ثبت کړم. په دې کوم مایکروسافټ ورډ کې د ځان سره غواړم چې څه شي کړم؟ ثبت کړم. یعنې دا مې زیاته پکارېږي، هر وخت مې دې ته ضرورت وي وایم چې دا راسره څه شي کړه؟ ثبت کړه. نو زه څه شي کوم؟ راځم دلته ورته وایم چې اوټو ټکسټ ورته وایم. دغسې وروسته ورته وایم سیو هغه سلیکشن ټو د ټکسټ ګالري. وایم چې دغه پخپله په دې ګالري کې راسره څه شي کړه؟ راسره ثبت کړه. صحیح دی؟ د څه شي په نامه باندې؟ د افغانستان په نامه باندې. اوکې ورته وایم. صحیح دی. اوس زه څه کوم؟ ګورئ مثلا زه راځم دا ټول مکمل له منځه وړم. بیخي مې له منځه وړم. ګوره راسره لاړه. یا بیخي مکمل راځم دا ډاکومنټ مکمل څه شي کوم؟ کلوزوم. راځم بېرته راخلاصوم. اوس مې هماغه څه شي ضرورت دی. نو اوس که چېرې موږ دلته نوی ثبت کړی نو هغه تللی نو لاړی. زه پرې غواړم چې هغه پیدا کړم. نو انزرټ ته راځم او همدارنګه کویک پارټ ته راځم. دې ته راځم. وګورئ ما د افغانستان په نامه باندې چې کوم څه ثبت کړي پر هغه باندې کلیک وګورئ، هغه ورته څه شو؟ پیدا شو. صحیح شو؟ دا د چا کار دی؟ د کویک پارټ کار. صحیح شو؟ دغسې وروسته ورډ آرټ دی. ورډ آرټ مثلا زه غواړم چې دې ته څه شي ورکړم؟ یو ورډ آرټ ورکړم، یو سټایل ورکړم. راځم هغه مې څه شي کوي؟ سلیکټ کوي. دلته ورته څه شي کوم؟ ورډ آرټ کوم. ګورئ مختلف ګورئ دلته تاسو ته بیا هم هغه د ډرایوینګ ټول پر هماغه ټول درته راخلاص. کوم د ډرایوینګ ټول موضوعات مې چې ټول څه شي کړي دي ویلي. صحیح دی؟ ښه. کنټرول زایټ ورته وایم. راځم انزرټ ته. بیا هم ورډ آرټ ته راځم. ورته وایم چې مثلا څه ډول سټایل؟ دا ډول سټایل. ګورئ هماغه. صحیح شو؟ کنټرول زایټ. ښه. انزرټ ته رالو. په انزرټ کې د هغه څخه وروسته ډراپ کار. د دې وظیفه څه شي ده؟ ګورئ مثلا زه دا ټول څه کوم؟ له منځه وړم. مثلا زه ورته وایم چې زما نوم چې دی مثلا شفیع الله دی. دلته مې خپل نوم ولیکئ. مثلا تخلص مې همدارنګه څه شي دی؟ شهاب دی. د سنټر نوم یې مثلا شهاب دی. شهاب کمپیوټر لرنینګ. دا اوس که تاسو ګورئ
دلته کوم چې دغه لومړی توری دی د دغه په سر کې م اس اچ دی د دې په سر کې م اس اچ دی په دې په سر کې م ټول په سر کې چې د اس اچ دی زه ورته وایم چې د دغو درو سرو په سر کې چې اس اچ دی یو اس اچ راته راوله یعنې یو داسې اس اچ راته راوله چې دا درې سره چې شي وکړي د دې درو سره چې شي په ګډه شي نو زه څه کوم مثلا راځم ورته وایم چې د دې اس اچ هم شو د منځه یو سو همدارنګه د دې دغه اس اچ دی دا هم نه دا کم اس اچ چې دی دا چې شي که دا د دغو ټولو کې چې شي که راوله دغه څه وروسته دې ته راځم او دغه څه وروسته یې وګورئ تاسو وګورئ چې دا اس اچ هم د دې سو او هم د دې سو هم د دې سو د اسټال په اساس چې څه کارول کېږي دلته بیا ته کولی شئ چې مطلب په کوم ځای کې چې زړه وي او ماته چې شي په مرجع پاشو کې دې وي او که چیرې په ډرافټ کې صحیح ده دا بیکار شو ښه دغه څه وروسته ایکویشن دی ایکویشن فارمولا دی صحیح دی مثلا راځم معادلات دي معادلې غواړم چې دلته یو ایکویشن د مې ضرورت دی هغه راخلاص کړم راځم دا ایکویشن مې راخلاص کړم ګورئ د دایرې د مساحت فارمول مختلف ایکویشنونه دي چې تاسو ورته چې هر یوه ته ضرورت وي هماغه اخیستلی شئ کنټرول پلس زید راځم انزرټ ته یو بلې معادلې ته مې چې ضرورت دی ایکویشن ته مې ضرورت دی کولی شئ چې دې لارې مختلف ایکویشنونه چې کړم صحیح شو دا مختلف ښه انزرټ نیو ایکویشن دې لارې کولی شئ نوی ایکویشن چې کړي راوړئ صحیح دی هغه وروسته بیا سمبول دی سمبول مې مختلف سمبولونه شته کوم سمبول ته چې تا چې شي ضرورت هماغه سمبول ته چې کولی شي اخیستلی شي مختلف سمبولونه موږ سمبول ورته ویل ته مختلف سمبولونه شته دی چې هر یو ته د ضرورت وي هر یو دې په کار وي هغه ته چې کولی شي ته راخیستلی شي مختلف سمبولونه راځم زه ورته وایم چې دې ته چې ضرورت هغه ته صحیح شو ښه راځو په انزرټ کې نو تر سمبول وروسته نور سره پاته نه دي نو د نن ورځې لپاره زموږ سمتومره درس خلاص دی سبا ته به انشاءالله ډیزاین شروع کوم چې سخت او ډېر درسونه وو هغه په انزرټ کې وه نو په ډیزاین کې انشاءالله داسې ډېر درسونه نه دي راسره پاته او ډېر درس چې وه هغه د انزرټ مینو کې سبا ته به انشاءالله د ډیزاین ټاپ